دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وای میدان پرېښودل د بېغیرته سړي کار دی. پاکستان بیا بمبار کړی. په سلامونو مو هرکلی کوم د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د ننګرهار په باسول کې د پاکستانی جیټ الوتکو له لورې تېره شپه 8 بجې د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په باسول کې بمبار شوی او پر ټولنیزو شبکو د پاکستانی استخباراتو ادرسونه د برید کې د پاکستانی طالبانو د یو مرکز د نښه کېدو ادعا کوي. له دغه برید څخه 13 ساعتونو تر تېرېدو وروسته هم طالبانو چپ دي چې ښایي دوی د دوحې قرارداد پر اساس د افغانستان فضا په خپلو نږدې متحدینو خرڅه کړې وي. د طالبانو دفاع وزیر څخه هغه خپله خبره له یاده وتلې ده چې وای میدان پرېښودل د بېغیرته سړي کار دی. دغه رژیم د زمري پر 40مه د هماغه دوحې قرارداد پر اساس پر کابل د واکمنولو ورځ نمانځي چې په مقابل کې د افغانستان فضا خاصه شوه، او نن د خپل حریم نقص او سپکاوی ورته هیڅ نه ښکاري، او دغو بریدونو کوردینات ورته له خپل دفاع وزارت څخه ورکوي. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.